نوربادشاه یوسفزی لیکي چې دا کار هر انسان کوي کوم چې د ماسټر نه شوی دی، څوک په ښکارا څوک په پټه. د ماسټر بدقسمتي دا وه چې د یو ډېر کمذاته او کمسته سره مخ شوی و چې هر څوک یا وا ټول انسانان د سیکسونو په نتیجه کې پیدا شوي دي. هیڅ انسان د اسمانه نه دی راغورځېدلی. کله کله خلک د تازه پیدا شوي ماشوم عکس خور کړي. هر څوک چې هغه انځور ته ګوري نو پوهیږي چې دا ماشوم په کومه او څنګه پیدا شوی دی، خو څوک څه نه وایي. دا ټول شیان حقیقتونه دي. د انسانانو ژوند د لکونو کاله را روان دی. په لکونو کاله انسانان پرته د کالیو ګرځېدلي، وروسته بیا د ونو پاڼې تړل او جامې اچول شروع شو. ټول یو بدنونه دي. اوس دا ډیره بده خبره ده چې یو انسان ټول عمر پښتو ته خدمت وکړو او اوس په یوه ویډیو یې دومره بېعزتي روانه ده. څوک دې د ځان سره قسم وکړي او ودې وایي چې د ماسټر دا کار یې په پټه په آخري ځل کله کړی. که چا نه وي کړی نو ماسټر غریب بیا بیخي ګناهګار دی. همدرد یوسفزي هم په دغه اړه لیکلي دي چې غلطیانې انسانانو نه کیږي، چې غلطیانې نه کېدی نو شاهد چې د دوزخ او جنت تصور د قیامت تصور به هم بیا عجیبه و. خلک مه بربنډوئ، خلک مه شرموئ، څوک هم داسې نه غواړي خو بس وشي. بل تن انس بشیر لیکي چې د دشمنانو سازشونه دي، غواړي چې موږ ته خپل هنرمندان بد راوپېژني او زموږ ترې نفرت کرکه پیدا کړي. د ماسټر صاحب شخصي ژوند یو خوا کړئ او د پښتو موسیقۍ خدمتونو ته یې وګورئ. په زرګونو شاګردان یې روزولی دي. دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے. د حبیب جالب دغه شعر ورسره هم لیکلی، دغه یو تصویر یې ورسره هم ډیزاین که وکتلی شي. دغه چیټ کې ورته پاسپورټ هم رالیږلی شوی دی او ورته دغه ویلي دي چې دغه زما پاسپورټ دی چې یو جنۍ تصویر پرې لګېدلی دی. ورسره په دغه چیټینګ کې که نور میسجونه یا وکتلی شي نو یو تصویر دته هم د یو جنۍ رالیږلی شوی دی او بیا هغه چیټ کې دغه خبرې شوي دي کوم چې ستاسو په وړاندې هر څه چې وایستلی شي نو داسې معلومیږي چې دا ټول کوشش د ماسټر د ناکامیابه کولو دپاره شوی دی.